ګران لیدونکو السلام علیکم. تیر کال په همدې ورځ د افغانستان د مظلوم ملت یو رسا غږ عبدالجبار قهرمان د هیواد د دښمنانو لخوا په شهادت ورسید او د هیواد دښمنانو دغه رسا غږ د تل لپاره خاموش کړ. عبدالجبار قهرمان نه یوازې دا چې یو خوندور انسان و، بلکې هغه په هیواد مین او خدمتګار و، د غریبو خلکو ملاتړی او د وطن د دښمنانو پر وړاندې یو لوی غر و. شهید قهرمان یو له هغه څو زړورو کسانو څخه و چې په هر ډګر کې د هیواد د دښمنانو پر وړاندې سینه سپر کړې وه او په هر ځای کې د هیواد د ملي ارزښتونو او ولس خبره کوله. هغه یو خاکساره انسان و، ځکه د خپل وکالت او بېلابېلو دندو پر مهال هم په فساد لاسونه نه وکړه، ځکه هغه ټول هیواد خپل ګڼلو. او کله چې یو انسان په هیواد مین وي، هغه هیڅکله هم د خپل هیواد سره خیانت او فساد نه کوي. د جبار قهرمان په هکله به لنډ معلومات درکړو. عبدالجبار قهرمان په 1430 لمریز کال کې د کندهار په سپین بولده کې د محمد حسن په کور کې زیږېدلی و. هغه حربي ښوونځی په کابل کې ولوست او د کابل له حربي پوهنتونه د لیسانس درجه ترلاسه کړې وه. هغه که څه هم په کندهار کې زیږېدلی و، خو د ولسي جرګې په 14مه دوره کې د هلمند د خلکو استازی و چې د دې جرګې د شکایتونو کمیسیون غړیتوب یې هم درلود. عبدالجبار قهرمان یو وخت ویلي و چې نه مې جال او نه مې جلالت خوښي زما صلاحیت د لکونو دی او که وغواړم بلډینګونه درولی شم، مګر که زما له مرګ وروسته مې زما اولادونه په ماڼیو او لانډ کروزرو کې ولیدل، زه خاین یم. په عکس کې ولاړ ماشوم د شهید عبدالجبار قهرمان یوازینی مشر زوی دی چې د خپل اکا تر سرپرستۍ لاندې له خپلې مور سره په یوه کرایي کور کې ژوند کوي او د پلار په ټوله هستۍ او نیستۍ کې یوازې د هغه ویاړلي مډالونه ورپاتې شوي دي. نه به د مسعود د زوی غوندې په لانډ کروزرو کې ګرځي او نه به د ګلبدین د زوی غوندې په بلډینګونو کې اوسېږي. د عبدالجبار قهرمان روح دې ښاد او یاد دې تلپاتې وي. دا و د عبدالجبار قهرمان د لومړي تلین په مناسبت زموږ ویډیو. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخون کې خدای سپارم. د الله په امان.